سلامونه او درناوی. نن ورځ مونږ د محب الله طارق چې زما په خوا کې ناست دی د دې زلمي د 26مې کلیزې په پار راټول شوي یاستو. سره له دې چې دی د خپل عمر په اړه سم او کره خبره نه کوي، دی وایي چې زه 40 کلن یم، خو د فیسبوک له ادرس هم معلومه کړه چې دی 26 کلن دی. نو دته د دغه ژوند نورم خدای بختور کړي او دا دوستان چې دلته ناست دي خدای دې دی سوکاله او آرام لري. د ده د نن ورځې د خوشحالۍ په دې پروګرام کې به زه یوازې او یوازې 3 بیته درته ډالۍ کړم. لاوتی د دې دور له ولکې نه یم زه، پرېښی وه خپل حال ته زمانې نه یم زه، او چې څه دي زما او ستا تر منځه دومره د ګرانښت، چې څه دي زما او ستا تر منځه دومره د ګرانښت، خبر په دغې ورکې فلسفې نه یم زه، او چې تا ته مې نن څنګه دومره ستره عفه وکړه، چې تا ته مې نن څنګه دومره ستره عفه وکړه، مالک د دومره لویې حوصلې نه یم زه، چې تا ته مې نن څنګه دومره ستره عفه وکړه، مالک د دومره لویې حوصلې نه یم زه، او خنجره چې مې بدې شي په خوا کې ورسره یم، خنجره چې مې بدې شي په خوا کې ورسره یم، خو څوک چې راته ګران دي ورنږدې نه یم زه. نو دا د طارق صاحب د نن ورځې د خوشحالۍ په پروګرام کې و، او له ګل دادا نه مننه کوو چې ډېر ښه فرصت یې برابر کړی. خنجر صاحب زه به هغه ووایم چې لنډ سیلابی او غزل دی، تا ډېره خوښه دلته یو ځای کې فرمایش هم راکړی و، همغه ووایم. وایه ته چې مې زخمي زړه راته نه ګڼډې، ته چې مې زخمي زړه راته نه ګڼډې، دا چې د ګریوان راته په څه ګڼډې، او پرېږده زه همداسې لیونی ښیم، پرېږده زه همداسې لیونی ښیم، ولې مې د سوال د مینې خوله ګڼډې، او سترګې چې مې پټې شوې او مړ شوم، سترګې چې مې پټې شوې او مړ شومه ګرانه سپین کفن به راته ته ګڼډې، او روغه مې په تن جامه د مینې ده، سله پرې پیوند د بېلتانه ګڼډې، او دغه تلوسه مې په زړګي کې ده دانش صاحب، دغه په زړګي کې ده، کله به مې زړه سره خپل زړه ګڼډې. د ملګرو په اجازه د ځانګړې توګه د ګل دادا او استاد صداقت په اجازه زه د سهار صاحب لپاره یوازې 2 بیته ډالۍ کوم. وایي زما لویه بدبختي ده چې زه ستا یم، زما لویه بدبختي ده چې زه ستا یم، ستا په درد باندې مې زړه خورمه لګیا یم، او زه دې پالم زه دې ستا یم زه دې ګټم. ګل دادا وایي زه دې پالم زه دې ستا یم زه دې ګټم، ته نفرت کړه زه به مینه خپله ښایم، ته نفرت کړه زه به مینه خپله ښایم. زه خو شاعر نه یم، د شاعرانو د خپو خاورې یم. زه به د استاد برزین یوه خبره وکړم چې د مشاعرې په اړه استاد برزین مهر د خدای جوړ کړي، هغه به موږ افغان ادبی بهیر ته بیو پېښور ته، نو هغه به ویلی چې اسد جان میفهمی شاعرها چرا میگن او مقطع ده؟ ما ویلی نه والا چرا استاد؟ و این خاطر ازی میگن که او مقطع ده که پیاله تانه بانین خود به چک چک جور کنین. نو ما سره خو شعر مې اوس چې لیکلی مې نشته را سره، نو په ویلی نشم، خو یو ټپه به نه والا ذهن دغه شوی. څومره خواږه خواږه را ګورې، څومره خواږه خواږه را ګورې، لمن دې نیسه چې زړګی در واچوم. د ټولو مشران چې څوک یې ارمان او څوک د چا لښکر وژلی دی، څوک یې ارمان او څوک د چا لښکر وژلی دی، په زړه زخمي دی دلته هر نفر وژلی دی. د دې شهید د خدای پرده د کورنۍ وکړي، د دې شهید د خدای پرده د کورنۍ وکړي، ځان یې د باد غوندې وعدې په سر وژلی دی، او پیغله یې ناوې کړه په زوره د دښمن کور ته، پیغله یې ناوې کړه په زوره د دښمن کور ته، پښتون په یو شر باندې بیرته شر وژلی دی.
او چاته که ووایم مین یمه نو وژني مې ما خپل احساس دلته په دې اکثر وژلی دی او ژوندی خو یمه چې خاموش یمه عارف اشنا ژوندی خو یمه چې خاموش یمه عارف اشنا ژوند او دردونو زما مست جوهر وژلی دی هیله کوم ګل دادا استاد دغه ته چا ویلي و کوم شاعر ته چې زه شاعر یم هغه ورته ویلي زه کوړ یم ځکه شاعر ته دی چې مایک په لاس ورکړه بیا ډېر شعرونه اول سر کې خو زما د فیسبوک ملګري محب الله طارق جان صاحب ته د کلیزې مبارکي وایم د خنجر استاد خبره خدای دې یو 100 کلن کې عمر دې ډېرې خدای دې خوشحاله لري زما یو سپین ږیری ملګری د مشر ملګری هغه یو شعر یې ویلی و یو مطلع یې ما ته 2 بیته یې اوس راته ذهن کې دي ړنګ صاحب نومېږي تخلص یې ړنګ نو هغه وایي چې خوله خوله پړنګ را پرېوځه که برجنه اشنا خوله خوله پړنګ را پرېوځه که برجنه اشنا چې تا وژلي لمبولې هم په تا باندې دي او بل شاعر نوم رانه هیر سو خیر شاعران ملګري ستا هغوی به بیا وایي چې چا شعر ده وایي چې بیا نه توره پورته سي نه سر په وینو رنګ سي چې بیا نه توره پورته سي نه سر په وینو رنګ سي و باداره دغه جنگ دی د وطن اخري جنگ سي او چې زړونه سره یو کړو لاسونه سره ورکړو دا کاڼي به لالونه سي دا بوټي به لون سي ډېره مننه خوشحاله بسم الله الرحمن الرحیم زه دلته نن په راتلو سره او بیا دغه مجلس چې مې ولید دغه مشران ملګري چې دلته راټول شوي وو دغه همزولي زموږ ملګري نو ډېر زیات متاثر شوم بیا مخکې ګل دادا چې کومې خبرې وکړې خدای شته ما نه الفاظ ورک شول او ما نه یو ډول زه ډېر زیات متاثره شوم چې دوی د دې مینې او د دوی د دې قدرونې چې زما په لپاره یې وکړه څه ډول مننه په هر صورت زه د ټولو ملګرو منندوی یم خصوصا ګل دادا چې زموږ د ټولو مشر دی ما په ډېرو مجلسونو کې ویلي بلکې زه به څه ووایم دا ښکاره حقیقت دی چې ګل دادا نه یوازې زموږ د لغمان پورې مرتبط شخصیت لري یا ووایم چې زموږ د افغانستان پورې بلکې په لربر پښتونخوا په لربر وطن کې پیژندل شوې څیره ده نو د دوی دا کوچک نوازي زه ډېر زیات متاثره کړم ډېر زیات یې منندوی یم کور یې ودان خدای دې اجر ورکړي خدای دې ورته ډېر زیات اوږد عمر ورکړي همدارنګه استاد خنجر چې زموږ ملګری او زموږ ډېر خواخوږی او زموږ لارښود دی زموږ مشر دی د ده له پروګرام جوړولو د دغه مینې او قدرونې نه ډېره زیاته مننه سهار صاحب چې دلته زموږ میلمه دی دی نن معطل شوی دغه پروګرام ته د ډېره زیاته مننه کوم ټول ملګري چې دلته دي زموږ مشر نیازی صاحب استاد صداقت نیازی دا د قدرونې وړ دی د ده شخصیت هم ډېر لوی شخصیت دی د ده کور ودان چې دغه پروګرام ته راغی او موږ سره یې ګډون وکړو نور ملګري چې کوم دي انجینر صاحب حامد زما ډېر له نږدې ملګرو او هغه ملګرو چې زه ورسره خپل د زړه خبرې کوم انجینر صاحب سادات هم زموږ د فکري مزل د ټولنې هغه تکړه غړی دی چې موږ پې حساب کوو ټول ملګري چې دلته دي غفوري صاحب هم د قدرونې دی قاضي صاحب عرفان الله ډاکټر صاحب دوست عارف چې دی هم زما د ډېر پخوانیو ملګرو نه دی او اوس پروګرام به وروسته د مشاعرې کېږي دی ډېر ښه شاعر هم دی چې واقعا په شعر حساب کېږي په شخصیت حساب کېږي دا انجینر صاحب چې میلمه دی انجینر صاحب طارق سادات بلکې د ټول دغه مجلس کې چې ناست دی دوی زه منندوی یم کور مو ودان خدای دې تاسو ته مو اوږد عمر او خوشحاله عمر درکړي په آخر کې چې ملګرو دغه وکړه د مشاعرې یادونه وکړه چې مشاعره به کوو شعرونه به وایو زه به خپل یو 2 بیته ووایم هغه وخت کې چې موږ نوې ځوانۍ ته ورسېدو نو دا شعر و شاعرۍ شوق به ډېر زیات و بیا به هم شعر لیکه خو یو څه وخت چې تیر شو دغه
د استاد خنجر خبره چې دغه انسان تکامل ته نږدې کېږي نو بیا خپلو خامیو ته ډېر پام کېږي. نو بیا موږ متوجه شلو چې هغه معیار شعر چې برابر دی په کار د ضرورت د هغه لیکلی نه شو او اضافه نو باید وخت ورنه کړو. په هر صورت یو دوه بیتونه زما ته رایاد شول. اوس داسې ناڅاپي غوښتنه مو هغه به ووایم. داسې دي چې هر چا ته مې ورکړې او په هر چا باندې زیات شوې. هر چا ته مې ورکړې او په هر چا باندې زیات شوې. زړه څه په وړو وړو خبرو رانه مات شوې. اوس الحمدلله داسې نه ده چې زموږ په چا زیات شو. د ملګرو د مینې ډېر زیات درناوی کوم، قدرونه کوم چې تکلیف وویسته او دا احساس یې موږ نه واخیسته چې زموږ زړونه دی څوک مات کړي، بلکې دوی زما زړه وساته کور ودان. هر چا ته مې ورکړې او په هر چا باندې زیات شوې. زړه څه په وړو وړو خبرو رانه مات شوې. او روح به د شهید غوندې اسانه درنه ووت. روح به د شهید غوندې اسانه درنه ووت. تنه په اوږه د یو سړي چې براقات شوې. تنه په اوږه د یو سړي چې براقات شوې. زه بیا هم د ټولو دوستانو منندوی یم. کور مو ودان. خدای دې اوږد عمر او اجرونه درکړي. ډېره مننه. ډېره مننه.